ستا د وطن حیا او ایمان ټول ورځ عصمت فروشی په کوچی بازار کې کی آرمی سټیډیم کې ټول شپه سال جوړی د خزو جوړی که نه جوړ یو تبلیغی ما ته وی چې د نواز شریف په ووټونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم میثاق غسته و قسم په خدای ما ورته ښا ایسه بنوا ایسه بد عبد حسین نامه وا خزه خو دې لپاره دی خزه خو وزیر خوراک د لپاره نه دی کدی هغه ورځ اخبار کې لیکلی چې کون بھوکا مر گیا کیا کی قلت آ گئی کوئی بھوکا مت گیا تو بھوکی مر جا خدا تنو بھوکی مارے سانو کیوں خدا بھوکی مار تو بھوکی مر جا زما عزیزانو عرض میں داو دلته یو ټکی واورئ چې نن د میلیونو مالکانو د بوري وستو په سورو کې سوري بند کړی دي چوړو نه بوره نوزي او اوچ روټای پکې مګي هغه سوري بند کړی یو وړونه 15000 قسمه جوړ کړی دي دا کینا فاینه او دا ماینه او دا ټاینه مونږه تا غوړل 1000 روپے بورای واغستا راشي زمون کور کې پټولو دستونه لګېدلي ټولو باندې ماوي چا وزیر اعظم صاحب چیڑی کو ذبح کرنے سے ملک کی خدمت نہیں ہوتی اور نہ چیڑی کی ذبح کرنے سے کسی کا بھوک ہٹتا ہے ہاتھیوں کو ذبح کرو کہ لوگ بھوکے نہ مرے آج آپ کی حکومت کلرکوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے 2000 کلرک کو نکالو کلاس 1 اور کلاس 1 ٹیوب ویل کے آپریٹروں کو نکالو دینیات کے استاذوں کو نکالو کیوں ملک ٹٹو پہ سوارو اچھا کہہ دے اتارو سوارو اتارو سوارو کپڑے اتارو ما دا ټول په خره کې نه و چې بس سوار شي کنه او اتارو سوارو داو چپاسیانو وستو باندې په مرغای وستو قوم نه مړیږي پاتیان راو پرځوا چې د قوم خېټه په غوخو ډکی شي سنداګان حلال کا دې ملک ته د غریبو د دعاګانو ضرورت ته دې کنه دې ملک ته د غریبو د دعاګانو ضرورت ته نن د غریبو په کلیجه باندې ته چړې تیرې لګیا ہے سیکریټ تتلهم دا د 2000 روپو بی او ایم ای والا لکان په جونیئر کلرکای کې برتی دي دا را تراغون شو نو وی جړل چې مولانا صاحب اسی کے کرسی ہیں 2500 روپے دی نوکری بھی چلی گئی ہے اسی کے کرسی ہیں مال جڑا را واسطہ دیو کلرک مور را پسرالا چې مولانا صاحب ساڑا تسارا ختم ہو گیا ہے کی بنسی تو وزیر اعظم صاحب اس ملک کو اگر تحفظ دینا ہے تو غریبوں کی دعائیں لے لیں غریبوں کے پیٹ پہ چھرے مت پھرائیں سیکٹریان ناستی یہ سیکٹری دے ہوئی سب نکالو ہمارے لیے پرابلم مت بناؤ دا ملک دے یا دا انصاف دے مینڈیٹ دا مینڈل ستا ہوئی لیکن مینڈل مال مینڈل دا بے نظیر مو وہ کنو عام پا مینڈل سوراوا انجام سشو خدا کی قسم یہ میری باتیں وزیر اعظم تک پہنچاؤ آج سارے ملک کی مشینری یہاں کھڑی ہے پہنچاؤ واللہ اگر غریب کے آہ نے تم کو مارا تو تمہارا حشر گزشتہ حکومتوں سے بدتر ہو بالکل صحیح مینڈیٹ آپ کو نہیں بچا سکے گا اللہ کی گرفت جب آئے گی اگر ضیاء الحق کو جہاز میں ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے تو تم کو بھی کر سکتا ہے
अरबों खाने वाले क्या, जिन्होंने अरबों के रुपयों पे घोड़े खरीदे थे, उसको तो औरत की भी इजाजत है कि जाओ जेल में उसके साथ। देखे ना दे खबर हो रही दे मुल्क लाज साथ इलाज। खबरदार च नजमा पर खबर यकीनों कई खबरदार। यो मुला इलेक्शन तवलाड़ू मां और तक दे तारीफा हस्ता में मेली पाम कवा कम सिमले की चखजे नास्ती और दे सिमले ला मां लाल के जबोर नशम वाले दे दा कौम माला वोट रानी की चौधरी गब अल करा कवई बकना मुजुब पे सिमले की श्री शुंडे नारे गाड़े सरा सको जमा हो तबियत हम दासी दे वल्लाहिल अजीम चजब सियासत के कद मेंबर तममी कद ओहदे तममी जमा हशर दे अबू जहल सरोश जमा हशर दे अबू जहल सरोशी क जमा पड़ की बदा शौकी चजद द कौम मेंबर शम या जद द कौम वजीर शम फजलिया वफात ते दो कसान ज्वंदी दी ओसम यो द खार दे और यो द ताकाल दे यो लस्करा तेरा पसराल फजलिया गवर्नलो च वजीर शाह तो वजीर शाह तो वजीर शाह पे यो लसम जल में वर्ता वेले च नहीं प्रीदई वेली ना मालियो करोड़ रुपए रा कई चीज द लंदन बैंक की केदम बिया वजीर केगम वेल सद पारा माल खोचे वजारत न रेशम चता पे जलसा की तकरीर को खलक बोई आ यार ए दऊस भी कल वजीर आया कौम नु के कर गया कि इंसानी तकरीरां पे कर दे तुसी इंज कहंदे के ना शहर दे लोग वाह ना दखार मेंबर चे दे आ वजीरो मातवई चे असी दऊसा के वजीरा के माली सिच के शाक के खुदा दी कसम जुड़े रस्ते थे तू लंगेंडो के अंदर दऊस लंगी आखपल मरगरी तो वही राजा राजा दे बांधे झोंका न लगी चिल्लारो फजलियाक ते हुए चीजी सानू तो दऊस की अस फजलियाक कहंदे कि इस दे मां पियो थे आफरीन सुबह सरती चिक में बदमाशा थे एक बिजलीगर मुला बदमाश उस तो बाद जनरल फजलियाक नु खुदा बख्शे मनु बदमाश कहंदा है कि तने मेरे दो वजीरा नु दऊस किया मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हां पाकिस्तान दी जमीन खुदा कदी खराब न करे लेकिन जड़े लोग पाकिस्तान दी जमीन और पाकिस्तान दे कौम दे दुश्मन खुदा उन्होंने तबाह बर्बाद करे जड़े अपने पेट पाल देन और जिन्होंने गरीबों के पेट का गम नहीं है खुदा उन्होंने भी तबाह बर्बाद करे। सुनो वल्लाह किसी महल्ले किसी गिरां विच अगर एक आदमी ने भूखी रात गुजार छोड़िए अल्लाह ताला सारे महल्ले नु जहन्नम भेज एक रात। मैं फखरिया कहना कि मैंने तालबी दे जमाने 10 साल गरम रोटी नहीं खादी 10 साल आजकल जे जड़े तालिबन ना ये गुंडे ये नहीं इतने टोपी रख के बस तासुदा तालिबान गर्जे कद चीली पशान मुंग बदा से गर्जीदू लखामता जामे बमागुस्ते हुए और द मार्किन सादर बरा सराओ और सारा रोटाए ब मरचकी सराओ खोड़ाओ ब्या ब मदरसे ततलू जमू उस्ताद मसेवला उस्ताद आगे दुमरा लंगरे सातले मर्च उस मरचकी 50 रुपए किलो दी वो बेड़ा गरकश के सड़े हुई ज्यादा गरीब है दवा जी मरचकी सा रोटाए खून वल्लाह के ऊपरी मर्च फिर मरचके 50 रुपए किलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उसे लेवाने उसे द मल्क लेवाने जद कौम लेवाने दमा चिता सुतवी च दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल इतना तो बता दीजिए मैं किसका हूं दीवाना इतना तो बता दीजिए
خیر خبرې اوږدې شوې. خبره دې کې وه چې اهل شیعه حضراتو ته زه علی الاعلان ویم، علی الاعلان، چې ستاسو زموږ منځ کې جګړه چې ده هغه په څه ده؟ په ابوبکر، عمر او عثمان. قدرې هم پکې څه شته؟ بل څه خو نشته. ابوبکر، عمر او عثمان. معاویه خیر دی، هغې سره برکات وو، دې دریو کې خبره کوو. اوس ګوره ابوبکر صدیق ولې و؟ ځکه چې پیغمبر د غار ثور نه د غار حرا نه راکوشو او کور ته را نه رسېدلی او ابوبکر په مخه ورغی. ورته ویلی محمد اینا چېرته نه رالې؟ وی غار حرا کې ما ته نبوت میلاو شو. وی څه درته ووی؟ وی راته وی چې لا اله الا الله خلکو ته وایه. ابوبکر صدیق وی لا اله الا الله محمد رسول الله. پیغمبر ورته وی تا خو څه ګناه کو؟ وی محمده تا مونږ سره وړوکی لوی شوی، تا د دنیا په خبرو کې چرته دروغ نه دی ویلي، نو د دین په خبره کې به دروغ څنګه وی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انت صدیق، انت صدیق، ته صدیق یې، ځکه چې زما په ړومبۍ وینا تا ایمان راوړ. دا د ابوبکر څومره مال او دولت چې په مکه کې د ده نه مالدار څوک نه و، هغه هر څه چې عاشق شو په محمد رسول الله قربان کړ. داسې غریب پاتې شو چې د ببرې شړی لنګ یې والی و، لنګ، هغه لنګ د پاره ستن او تار نه و، نو د کیکر په ازغي هغه سوری ټپ کړی داسې ګنډلی. جبرائیل راغی، هغې هم لنګ والی دی. پیغمبر ته تپوس کوي چې دا ولې؟ دا لنګ دی والی او سوري دی د کیکر په ازغي ګنډلي. وی نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړی چې تاسو هم لنګونه ووایئ. اسمان سره د ابوبکر دا تعلق. بیا بی بی عائشه لخت جگر د ابوبکر هغه پیغمبر ته په عقد نکاح ورکوي او بیا د عائشې نکاح کوم ځای شوی وایي بزرګان؟ نکاح په اسمانونو کې شوی، د پیغمبر نکاح په اسمانونو کې شوی. دا د ابوبکر نور سوانح درته وخت کم دی نشم بیانولی، دا ګړی پردی داسې نه چې تاسو وایي په لاس زه په لاس. سحر غرمې ټیم کې یو دوه بزرګان راله، وی مونږ تا سره به ځو. ما ورته وی چې موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی. د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي به او زه به مړ کېږم، نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي؟ قدرت چې زما مرګ په کومه طریقه باندې مقدر کړی دی ما به ور برابروي. داسې ده که نه ده؟ ما به ور برابروي او ټیک به مې هغه ځای ته رسوي بې اختیاره، او هلته به زه مړ شم. ما په زندګۍ کې د چا د مرګ اراده نه ده کړې. زما د پلار د قاتل زوی دې قاری فیاض صاحب سره ما په مدرسه کې ډیرا کړی دی او 3 کاله کې به دې مولا کی منئ دا ټکه. زما پلار چې 15 ډزه ویشته و، دا غي زوی دا غي نوسه دې قاری صاحب سره ما ډیرا کړی دی. اوس بتا سوای چې دا بے غیرته دی. ٹھیک دا کنه زه بے غیرته یم، تاسو غیرتیان یې. ٹھیک شو، خبر خلاصه شو. زه وایم چې جګړه به بالکل نه کی، هیڅ نه. یو دوه کسانو یو بل باندې ډزو کو، یو یې مړ کو. ما ورته دا ولې؟ ویل ما ته په اجره کې ووې، په اجره کې چې غول مه خوره. ویل دا خبره د کوله وه چې د په اجره کې ما ته ووې. خو دا پښتانه لږ دې ته سوچ وکړي. پښتون څه معنا ده؟ پښتون دا معنا ده لکه خر ته داسې رستو نه زور ورکې که نه، رستو نه زور ورکې نو هغه د
سنبه رستو زور کوي د مخکې زور ورکوه دا ځای رستو زور کوي. ټیک شو؟ ما ورته وی چې تا ولې وویشتو دا؟ وی ما ته په حجره کې ووی چې غول مه خوره. نو مال که ده ویلی وی چې غول وخوره نو بیا به دې نه ویشتې. سوچ یې وکړو چې وایي دا خو رښتیا ده. نو ما څه جواب کړی وی؟ مال چې ده ویلي چې ته غول مه خوره، تا به ویلی وی چې زما دې زهر شي ته یې وخوره. بس خلاصه شوه. دې ته پښتون قوم وایي. کاش چې زه خو په دلی کې پیدا وی خو چې پښتنو کې نه وی پیدا، په امبرسر کې پیدا وی خو بیا په اپریدو کې نه وی پیدا. تاسو خیال راغی؟ عزیزانو خپلو کې ستاسو سال دی، زمون حال بیا وګوره چې زمون اوس یو منځ کې څه چل دی. مون طرف نه هیڅ نشته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اهل بیت رسول شیعه منی کنا؟ ٹھیک ده؟ زما منځ تر هغې پورې نه کېږي چې څو پورې په اهل بیت رسول ما درود نه وي ویلی، منځ مې نه کېږي. نو زما طرف نه خو څه اختلاف نشته کنه؟ ٹھیک ده؟ اوس سارا گن کدھر ہے ہونا؟ اوس سارا گن چیتے ہوئے گورا اوس ابو بکر عمر عثمان ما سوز علی دا اعلان کرے دے چې دا شیعه علماء مونږ د دې پیښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ، باس به وکړو، خبرې به وکړو. که زه په دې مطمئن شوم چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنت، هلکه که په 10 ورځو یو 4-5 سپېړې والو باندې جنتي، نو مونږ خدای والی چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه شوه. زه کوم دا ثابته کړي. بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د مولیانو د غټانو هم خوښ دی. په دې مې پوهېږم. د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی، نو دی ولې کمیس نه وباسي؟ مجتهد صاحب ما لا ثابته کا چې دې کې جنت دی، ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګم وباسم. نعرہ تکبیر. خبره ده کنه؟ هلکه مونږ خو ګرځو جنت پسې، که یوازې په کمیس ویستلو کې جنتي نو زه ورسره ټولې جامې وباسم. خدای ته ګورئ، خدای ته ګورئ. دا غریب عوام په کم رنگ کې مونږ د الله په عظیم قهر گرفتار کړي. که په سیاست کې یو نو مونږ د خدای په قهر د عوام اخته کړي. یو مولا ولاړو د بیډي منبرای ته، بیډي منبري پیژنئ؟ دا د چواړیانو جمعداري ده، د چواړیانو جمعدار ته بیډي منبر وایي. دې ته مولا ولاړو، نو ما ته راغی، ما ته وایي چې زه خو بیډي منبرای ته ولاړ یم. مل ته څه کوې؟ ویل جی اسلام د پاره ولاړ دی، اسلام د پاره. نو مالې چې دا اسلام اوس د چواړیانو جمعدارۍ ته راغی. انا لله و انا الیه. دا ته الله شاه بخاري ټکی مې ورته وکړو چې زبان پہ دل کا ہے غل، زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، وہ بت
जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी। खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्ताचीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत,